السلام علیکم احمد افشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی دوستانو هر سلام ستاسو واړو د اختر مبارک وي ښه ورونه چا چې زما د اختر هیڅ پیغام نه دی اورېدلی نو هغو واړو ته زه د اختر مبارکي وایم او را به شو خپل خبر ته کم چې د دوبۍ لاکډاون یا بندیز په اړه دی چې په دې کې کم بدلونونه راغلي او چا ته اجازه ده چې په دې وخت کې هغه خپل کار وکړي نو د دې لپاره تاسو د ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ که چیرې احمد افشل یوټیوب چینل ته نه وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ ښه تیره ورځ د دوبۍ شاهزاده او اجرایه شورا رئیس شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم پر مشرۍ ناسته ترسره شوه چې پکې دوبۍ لپاره نوی لاکډاون یا بندیز وخت وټاکل شو دا وخت به اوس د ماسخوتن 11 بجو څخه واخله تر سهار 6 بجو پورې کم چې به د سبا څخه شروع کیږي دوستانو زیات وګړي په دې تشویش کې و چې ګواکې شاید د اختر نه پس په بندیز کې یا لاکډاون کې سختوالی راشي خو دلته دا خبره برعکس شوه سختوالی پر ځای دلته ډېر نرموالی پکې راغی کم چې به اوس د سهار 6 بجو څخه واخله تر ماسخوتن 11 بجو پورې هر څه خلاصي خو د دې لپاره ځینې شرایط هم وټاکل اول به د هغې څه په اړه معلومات درکم کم چاته چې پکې د خلاصولو اجازه شوې ده او ورپسې به قوانین درته وښیم چې په کومو قوانینو باندې دوی ته اجازه شوې ده ښه اول به هغه معلومات درکم کم چاته چې اجازه ورکړی شوې ده دوبۍ اوسیدونکي اوس کولی شي چې په ازادانه ډول د سهار 6 بجو څخه وهل تر ماسخوتن 11 بجو پورې خپل کار روزګار وکړي او د دوبۍ ایرپورټ خلاصولو اعلان هم شوی دی د هغه چا لپاره کوم څوک چې اماراتو ته راځي چې هغه د اماراتو اقامې ولري او ټرانزیټ پاسنجرو لپاره هغه چاته به اجازه ورکوي چې کم چاته چې د حکومت له لوري اپروول یا اجازتنامه ورکړی شوي وي جیمز او فټنس سنټرې به هم خلاصي د ای ان ټي کلینیکونه د ماشومانو روغتیایي مرکزونه به بیا خلاص شي جراحانو ته تر 2.5 ساعتو پورې ځایي اجازه ورکړی شوې ده سینماګانو ته هم د خلاصولو اجازه ورکړی شوې ده چې پکې به سوشل ډسټنس یا فاصله به پکې مراعات کوي او سینما به په کیمیاوي موادو باندې هم صفا کوي د ساترې ځایونه لکه دوبۍ آیس رینک او ډیلفیناریوم به بیا خلاص شي واړه دولتي ادارو خلاصولو اعلان هم شوی لکه عامر سنټر او تحصیل د لیلامۍ کورونه چې آنلاین لیلامي نشي کوی هغو ته د خلاصولو اجازه هم شوې ده اوس به هغه قوانین درته وښیم چې د دوی لپاره یې ټاکلي دي واړه سوداګریز فعالیتونه باید د سهار 6 بجو څخه واخله تر ماسخوتن 11 بجو پورې وشي هر کس باید 2 متره فاصله مراعات کړي واړه هغه مسافر کم چې اماراتو ته راځي هغه به 14 ورځو لپاره کرنټین کیږي هغه ماشومان چې د 12 کلونو څخه لاندې دي او هغه مشران چې عمر یې د 18 کلونو څخه زیات دی هغو ته اجازه نشته چې شاپینګ سنټر ته سینماګانو ته جیمز ته او یا تعلیمي ځایونو ته داخل شي سټریلایزیشن باید په دوامداره توګه وشي مطلب هغه ځای په کیمیاوي موادو باندې دوامدارې توګې سره صفه شي او که چا د دې قوانینو څخه سرغړونه وکړه دوی ته به مخالفه ورکړی شي نو ګرانو مسافرو ورونو لکه څنګه چې ما وختي وویل اوس د دوبۍ لاکډاون یا بندیز وخت د ماسخوتن 11 بجو څخه واخله تر سهار 6 بجو پورې دی کم چې به 28 تاریخ نه شروع کیږي هغه څوک چې د شپې 11 بجو څخه واخله تر سهار 6 بجو پورې په دوبۍ کې بهر ځي هغه به ضرور پرمیټ اخلي بغیر د پرمیټ څخه که دوی ونیوی شي نو دوی ته به 3000 مخالفه ورکوي کیږي نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي که چیرې احمد افشل یوټیوب چینل ته نه وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپل نور دوستانو سره هم شریک کړئ که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ او په اخر کې یوه هیله مې دا ده چې دا ویډیو خپلو واړو دوستانو سره شریکه کړئ تر څو هغوی ته هم د دې وخت پته ولګي نور مو په الله سپارم د الله په امان